سلامونه دوستانو، سلامونه قبول کړئ او زیات ټیم بنالو راځو بخپل د مطلب خبرې ته. دا اوس یو غاڼه راغلی را د 400 چې لمسکه په غرمه کې ادم خانه او بیا ګډي وړي وای په نشه کې ادم خانه. دا به تاسو ته سلو موشن کې اوګم، امید لرم چې تاسو به خوښ شي او چې رقم مرګ خوښه ما بیا پیری اصلو کې دي چې خاص داسې نشته، خو ارسیز مهنت غواړي نو هغه په داسې وخت کې چې موږ به آزاد کټنه غږو دا شروع شو. چې لمسکا په غرمه کې ادم خان بیا به اوس دینه به سلو موشن کو دا اوس ورپسې ماړو بیا ذات کټو ورپسې اوس په آزاد بمو بیا د چرسو کې پوښي به پی یو پیر بیا تاسو لپاره په سلو موشن کې بیا آزاد کټا ورپسې آزاد بم دا د سرنامې نیمه یې شو. اوس ورپسې دا بیا ګډي وړي وای په نشه کې ادم خانه نو اوس په دغه وغږو هم د دې ځای شروع کی بیا به وغږو دا سرنامه شروع دی. اوس په معمولی غونډه کې داسې په شاباز لګاو چیړم مزه باندې په دې تاسو ریاسلو کوي د دینه بعد چې دا بیا خپل ځای ته ورسي مطلب خپل لیته نو بیا اله مزه پرېږدي نو اوس به دا موږ اوغه په خپل لیکي سرنامه شروع اوس په دې کې پیس په سره موږ آسان غونډه کې مرګري کو اوس پیسونو خو ډیر زیات دي او آسان غونډه کې بس دا شو پیسو آسان وندگی پیسته دا کم از کم 3 پیری لا سالور پیری نو نور به سلو موشن کم بیا
اوس په لږ تیز کم په شاباش به وکړو چې ته مزه ترې والی. دا تیز شو. اوس پر دې نه بعد راشو مونږ کړۍ له دا یې کړه شوه. په طرز کې داسې دی چې لا 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 هغه دا شو چې په سلو موشن کې شي بیا معمولی کم شي بند کټه راځي. بیا اخته سرنامه شوه. دا ورور زمونږ غانا چې دا مکمل شوه. اوس په دا زه تاسو ته وغږوم داسې په عام روټین کې چې څنګه غږېږي نو تاسو ته بیا مزې پته ولګي. دا به تاسو زده کوئ دا به څومره مزه کوي. سرنامه اوس پیسو دا به د پښتو نوې ګانا چې کوم ملګرو خبره کړې وه چې یاره استاد دا تاسو په سلو موشن کې وغږوئ نو امید لرم چې زما د ښودنې طریقه به ستاسو خوښه شوي یو. چې کوم ملګري زما ویډیو ګوري ویډیو خوښیږي نو تاسو کمنټس کوم ماته ویلی شئ ځکه چې د هر چا خپله خپله خوښوي. څوک کومې ویډیوګانې څوک کومې چې ستاسو کومې ویډیوګانې خوښوي لا کومې سرګرمې تاسو ماته په دې ویډیو کمنټس کې ماته لاندې ویلی شئ چې را دا سیز په سلو موشن کې نو انشاءالله ستاسو لپاره به بالکل تابعداره به غږېږي. صحیح ده او د الله په امان خوشحاله اوسئ. ملاویږو په دوباره ویډیو کې.